دا وطن آباد غواړو تل نه کالي خپل دي نه واسکټ خپل دی نه څپلۍ خپلې دي معلومیږي چې څپلۍ به د خپلې نه وي مګر پلستر یې پرې لګولی دی باندې السلام علیکم ورحمت الله قدرمن لیدونکو غرمې تقریبا شل کم 12 بجې دي په داسې یو ځای کې ولاړ یو چې په دې کور کې 3 معذوره بچیان دي او پلار یې تر دې حده بیچاره ده چې نور کسا به دغه راته وکړي او راته وکړي دې خو دا مشکل دی کاروان صاحب چې د موته چې د کونه ترڅې د هیڅ نه لري موږ بار بار د کونه نه سمون اویر کړی ده بنجون مو ویر کړی دی غوړي مو ویر کړی دی د هیڅ نه لري د 100 روپۍ براو خالي یعنې اوس دی په کور کې دیګ داسې سوړ دی چې نشته کې چې نشته کې تاسې په خپل سترګو کسئ یعنې دغه بچون د ډېر د غربت نه د ډېر د لوږې نه یو خو مزور هم دي بس چې چلو سویرچي د خولې ته شوي چې چلو سویرچي خولې ته شوي زه بار بار په دا ویډیوګانو کې دا خبرې کوم که نن سبا چا درته وویل چې بهترین خلک کوم خلک دي نو تاسې فکر ته درولئ چې دا مزوره خلک دغه خلک چې نه یې د ژبې ذره چاته رسېږي نه یې د لا ذره چاته رسېږي نه همداسې ذره چاته رسېږي بس ناست دی د الله هیلې ته بس په دې دنیا بهترین خلک دغه خلک دي ښه پلار سره څو خبرې کوم دغه 3 مایو به دي ته څه کاروبار کوي چې کوي خپله موږ خپله سکریم خرڅوم سکریم خرڅوي نو دې بچیانو ته اوس چې ترتیب دغه 12 بجې دي تا وویل چې هېڅ موږ نه لرو د کور یو شی هم یو شی نه دی مخکې خو لوی اختر روان ده لوی اختر دپاره د څه بندوبست شته یو شی مو لا کړي او موږ تاسو کې یو متل ده وایي ښه شپه ده ښه شپه ده په غریبانو باندې هماغه شپه ده نو دوی بیچارهګان به اختر څه وپېژني خلک اختر د اختر دپاره تیاری نیسي څوک به د قربانۍ دپاره عملونه اخلي څوک بچیانو ته کالي کوي خو زما داسې هېوادوال هم شته چې حتی په خېټه باندې ماړه نه دي زما داسې هېوادوال شته چې د دې پلار د زړه نه به یو الله خبر وي چې زما بچیانو ته به رزق له کومه کي بیګا دپاره کوم ترتیب شته سبا دپاره کوم ترتیب شته بس نو که چا خدای مهربان شو د چا راوړلو خو هغه د کریانو بس ناست پوي این هغه ډوډۍ تر ناست که غرمې ډوډۍ چا راوړه که ماښام ډوډۍ چا ته راوړه بس وخورې که بس دا بچیان د وږي ناست نه نوشتې وږي د اختر ته کالي کله کړي چې دې کړي ملا کې مې کړي اختر ته کالي دا کالي دې خپل دي دا هم بل چا وله را کړي واسکټ دې خپل ده نه دا هم پردی دی کړۍ دې خپلې دي خولۍ دې خپله ده نه ولا کې نه کالي خپل دي نه واسکټ خپل ده نه څپلۍ خپلې دي معلومیږي چې څپلۍ به د خپلې نه وي او بیا وګورئ چې دې څومره شنټوپونه به تاو کړي په دې هغه باندې یو پلار د خپلو بچو دپاره څومره زخمن خوږ شوی مګر پلستر یې پرې لګولی دی باندې بیا هم د خپل همت نه ده پرېښودلی ورته راځئ د داسې خلکو سره مرسته وکړو او په داسې هېواد کې قرباني وکړو چې زموږ خلک حتی ډوډۍ باندې ماړه دي که دې دپاره د قربانۍ غوښې ورسېږي دا به څومره خوشحاله شي چې دوی ډوډۍ باندې دله نه دی ماړه نو دا ویډیو دلته پای ته رسوم تر بلې خپرونې چې بیا زه راځم او دوی سره موږ ښه ډېر کومک کړی وي او دغه ماشومان په ګېډه باندې ماړه وي د دوی لپاره موږ یو څه کړي وي تر هغې ستاسو د همکارۍ په هیله یو ښې چارې خوشحال اختر ولرئ نن وی کا سبا مرګی راځي خامخا مرګی دا د پنځو ورځو ژوند وړي په ما او تا